کلام شهنواز باکر صاحب څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه او شمار یم یې نه زه چې له چا نه بقایا واخلمه څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه او شمارم یې نه زه چې له چا نه بقایا واخلمه او د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو له تنهایۍ نه اخر څومره کرایه واخلمه او په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه لاس مې دی مات چې مرغیو ته پنجره واخلمه د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو له تنهایۍ نه اخر څومره کرایه واخلمه په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه لاس مې دی مات چې مرغیو ته پنجره واخلمه او مخکې وایي ما د خپل ځان نه دا فایده بیخي وانخیستله ما د خپل ځان نه دا فایده بیخي وانخیستله چې د دې خلکو نه زه څرنګه فایده واخلمه ما د سګرټو نه په دې هنر خپل ځان منې کړ ما د سګرټو نه په دې هنر خپل ځان منې کړ او په دې پیسو به ماشومانو ته بسته واخلمه په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم چې ذوالجلال ته هم د خپل قاتل نامه واخلمه ما د سګرټو نه په دې هنر خپل ځان منې کړ په دې پیسو به ماشومانو ته بسته واخلم او په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم چې ذوالجلال ته هم د خپل قاتل نامه واخلمه چې ذوالجلال ته هم د خپل قاتل نامه واخلمه او باکره څه په خوشفهمۍ کې مبتلا سړی یم باکره څه په خوشفهمۍ کې مبتلا سړی یم باید د دې دور د خلکو اندازه واخلمه باکره څه په خوشفهمۍ کې مبتلا سړی یم باید د دې دور د خلکو اندازه واخلمه او څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه شمار یم یې نه زه چې له چا نه بقایا واخلمه د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو له تنهایۍ نه اخر څومره کرایه واخلمه باکره څه په خوشفهمۍ کې مبتلا سړی یم باکره څه په خوشفهمۍ کې مبتلا سړی یم باید د دې دور د خلکو اندازه واخلمه باید د دې دور د خلکو اندازه واخلمه